غواړم چې یو څو رنګین شعرونه درته ووایم. په رواجونو کې ایثاره جینۍ مینې ته نه ده لا اوزګاره جینۍ. ته مازدیګر د کوره مه راوځه چې خلک نه وځي د کاره جینۍ. په پنجو ګرځي په نوکونو ګرځي په پنجو ګرځي په نوکونو ګرځي زمونږ د کلي تاڼېداره جینۍ. او یارې په کت قامت کې دنګ دی که څه یارې په کت قامت کې دنګ دی که څه څه له تاویږي د چیناره جینۍ. دا و ښاغلی سید خان ورکزی صاحب چې ډېر خوندور کلام ترې موږ واورېدو. ستا یو نړۍ مننه. ډېره مننه. شکریه مې د بندې او راشه جانانه ورځ د دیدندنو سبا بناوي دیدنونه راشه جانانه او راشه جانانه وای ورځ د دیدندنو سبا بناوي دیدنونه راشه جانانه. شمشاد ټلویزیون مینوالو دې سره زموږ د مشاعرې لومړۍ برخه سره ته ورسېده. در بلې اونۍ پورې در نظر دې خپرونې دویمه برخه در هغې در نظر